السلام علیکم هومیوپیتھک ډاکټر شبیر احمد تاسو مخاطب یم دا یو دوی ته نن خیمه دا په هغه علاماتو کار کوي کوم چې ناڅاپي وشي یعنی اچانک کوم حالت جوړ شي خوف یره کې ډېر زبردست کار کوي په چا باندې یکدم خوف یر راځي بېچیني راشي پینیک اٹیک راشي زړه درزېدل شروع شي او داسې تکلیف ورته محسوسېږي داسې ورته محسوسېږي چې یاره ساه مې بندېږي په بند ځای کې ورته خوف یر راځي یارې کمرې ته دننه شي چې یاره وایي دا چت به رامنې راپرېوځي یا په ګاډي کې کینی نو هغې کې ساه تنګي پرې راشي بس الټۍ ورته ورځي زړه ورته خرابېږي یا روډ کراس کوي روډ د پاسه ډېر ساعت ولاړې یو خوا بل خوا ګوري او روډ کراس کولی نه شي یریږي د اکسیډنټ نه یریږي و چېرته څه حادثه به راځو شي دغسې د یرې او د خوف او د بېچینۍ سره چې څومره علامات دي په هغې کې دا دوی ډېر ښکلی کار کوي او هغه خلک چې هغې باندې یکدم ساسر وشي یا یکدم پیته به راشي زکام یا پې پرنجي ولګي مسلسل یا ټوخی پې ولګي یا ټوخی د شپې یکدم ټوخی پې ولګي او اوس ټوخی پې راشي او د شپې ډېر زیات شي نو په هغه علاماتو کې هم دا دوی ډېر ښه کار کوي دوی ته وایي ایکونایټ 30 200 دواړو کې تاسو طاقت کې استعمالوي ایکونایټ 30 یا 200 کې تاسو راواخلئ دا استعمالوي 10 قطرې سهار غرم ماښام شدید حالت چې تکلیف ډېر زیات سیوای هغه حالت کې تاسو ګنټه 2 ګنټه پس هم استعمالولی شي او نرم حالت کې سهار غرم ماښام ځینې خلکو ته رنګ راشي موبایل باندې نو هغې سره زړه درزېدل شروع شي یا ورته څوک تاسو سره ضروري کار دی څه سوال جواب دی هغې سره پې خوف یې راشي دا ټول علامات د پینیک اټیک د انزایټي د سټرس ډپریشن د هغې کې ډېر زبردست کار کوي څه سایډ افیکټ یې نشته مضر اثرات نشته دا تاسو خامخا استعمال کړئ انشاءالله ډېر بیسټ رزلټ به درکړي